په کندهار کې د اتصالات مخابراتي شرکت لخوا د ام حواله په نوم د برېښنایي پیسو پروسه پیل شوې. مسؤلین وایي دا چې کاغذي پیسې د وخت په تېرېدو له منځه ځي او زړیږي، دا یوه ښه لاره ده چې په برېښنایي پیسو راکړه ورکړه وسي. زموږ او تاسو هیوادوالو کولی شو چې دغه پیسې چې په موبایل کې لري د ام حواله په اکاونټ جوړونه وروسته په دغه اکاونټ کې پیسې اچوي. دوی کولی شو چې دغه پیسې له یو ولایت څخه بل ولایت ته بغیر د دې نه چې ځان سره یې حمل و نقل کړي، ځان سره یې بار کړي، لکه د امنیتي ستونزو د وجې، د لارې د اوږدوالي له امله یا د نورو مشکلاتو او ستونزو له امله دوی کولی شو چې مثلا د کابل نه څو قندهار ته راځي یا د قندهار نه کابل ته راځي، خپل ام حواله اکاونټ کې په قندهار کې پیسې واچوي او هغه کابل ته په هماغه دقیقه کې په د یو څو ثانیو په هغه کې په وخت کې دغه پیسې کابل ته ولیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شاهدي هم پر خلکو غږ کوي چې د برېښنایي پیسو راکړه ورکړه مروج کړي. زه خپله هم د حوالې اکاونټ لرم او استفاده ترې کوم او نور هر څه معلومات نبي خیل صاحب وړاندې کړل، نو ما په ژوند کې هم ډېره اساني راوستې ده. نو په ټولو باندې زه غږ کوم چې تاسو هم د ام حوالې اکاونټ جوړ کړئ، ویې کاروئ او له دې ټولو اسانتیاو څخه کار واخلئ. د کندهار د اترا ادارې مسؤلین هم دا یو ښه ګام ګڼي او وایي هیواد باید په هره برخه کې د نړۍ سره سیال سي. ام حواله چې دا واقعا دا یو پرمختللي سیستمونه دي په ټکنالوژیانو کې او دا رقم ورته په نور ټول مخابراتي شبکو کې هم شته، خو د اتصالات چې دا هغه د ام حواله په نامه باندې ده، په دې کې چې ډېرې اسانتیاوې شته، اسانتیاوې د ټکنالوژیانو باندې. مثلا موږ کولی سو چې هر ځای وي چې انټرنیټ سره موږ وصل یو، کولی سو چې خپل مشکلاتونه د ام حواله او یا هم دې ته ورته د نورو شرکتونو مشکلات خپل ستونزې حل کړو. ستونزې عموما چې دي هغه مثلا یا په کریډټ کارتونو کې وي چې کریډټ کارتونه موږ انتقالولی سو او یا هم د برق بیلونه انتقالولی سو او دې ته ورته نور داسې کوم بیلونه چې وي هغه ټوله موږ د دغه سیستم له طریقه څخه حل کولی سو. دا په داسې حال کې ده چې لا تر اوسه هم خلک د برېښنایي پیسو پر راکړه ورکړه باور نه لري او ادعا کوي چې مخابراتي شبکې د مکالماتو او انټرنیټ پیسې لا هم غلا کوي، نو شاید دا هم غلا کړي.